د فراه ښار په لومړۍ، درېیم او څلورمه ناحیه کې د دغه ولایت د ښاروالۍ له لوري د 3 سړکونو د پخولو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه سړکونه د 1 کیلومتر اوږدوالي او 20 متره سور لري چې د 28.5 میلیون افغانیو په لګښت د ښاروالۍ له لوري رغول کیږي. د غزني ولایت په حوزوي روغتون کې د پښتورګو د درملنې مرکز د دریو پرمخللو ماشینونو په نصبولو سره فعال او د عامې روغتیا وزارت د سرپرست له لوري پرانیستل سو. د ایران ایر ټور هوایي شرکت کابل ته الوتنې پیل کړي. د مسؤلینو په خبره دغه ایراني شرکت نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته الوتنې پیل کړي او ټاکل شوې هره اونۍ 2 الوتنې ولري. د معلوماتو له مخې ایران ایر ټور شرکت به د دوشنبې په ورځ کابل تهران او د پنجشنبې په ورځ کابل مشهد ته الوتنې ترسره کوي. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال په اسیا جام سیالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته اتلولیو ګټلو له کبله هیوادوالو او د کرکټ لوبغاړو ته مبارکي ورکړه او د دې لوبډلې لوبغاړي ویاړ بښونکي یاد کړي. افغانستان کرکټ الف لوبډلې پرون د یادو لوبو په پایلوبه کې د سرلینکا لوبډلې ته د 2 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره دغو سیالیو د اتلولۍ جام وګټه. د ازبکستان ترانسپورت وزیر الهام محکوموف په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي چې افغانستان ترانس اوسپنیزې کرښې لارې پرانیستل به د منځنۍ اسیا هیوادونو ترانزیټي وضعیت د اړیکو پیاوړتیا لامل سي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د بندرونو له لارې پاکستان ته لاسرسی د ازبکستان لپاره تر ټولو لنډه لار ده. محکوموف په وینا ازبکستان د هند سمندر له لارې کولی سي جنوبي اسیا، افریقا، شمالي او سویلي امریکا سره سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.